څنګه ده؟ زه یې درته اوس وایم بیا ما پورې هغه ورځ وخانده، اوس مه خانده. والله په بالله که داسې سقوط یې مشران به داسې په تورخم منډه وهي او کیسه به او لاندې خلک به ټول همداسې سره په خپل منځ کې ورکي چې دا څنګه کیسه. ځکه تېر ځل خو امریکایانو چې ساتنه یې ورته طالبانو وکړله په تیارو کې دوی لاړل. دا ځل یې داسې نه ده، تیارې به هم ولاړې، صرف رینجر وي او هغه چې ورته وایي هغه د چې کوم د دې نظام کوم موټر دی په دو کې به یو په دې تورخم به خواته ځان رسوي. والله په بالله که بل رقمي د تېر 20 کلن جمهوریت د ړنګېدو خبرې پرېږدي جالبه ماته څنګه وي. په یو سپیس کې لګیا وو په 14 د اګست باندې یو ځوان د نوم یې نه غواړم واخلم، دلته ډېر د جمهوریت تر ټولو غټ مدافع و، اوس هم لګی په میډیا کې غټ سړی و په جمهوریت کې لویه دنده یې درلودله. هلته 20 ولایته سقوط شوي دي. دا نه شي والله په بالله که طالب په 20 کالو کې هم راسي 15 باندې ارګ ته طالبان نه ننوته. زه میسج مې پسې وکړم مالې څنګه یې صاحب چرت کېدلی سالاره ماته یو دغه وخت ګوره اول خو داسې چل د ښاغلی ځواک صاحب محترمه دا د ملحدینو پیدا کېدل یا د یو چا عقیده دومره کمزوري کېدل دا د امارت د پرېکړو له امله نه ده. د تاسې یو ډېر قوي مبارز د جمهوریت له ادرس نه سپېغه وخت کې راتو شمس پکتیاوال دغه سالار شاهد ده چې د په خپله په لایف کې وویل چې په کابل کې یوازې 15,000 ملحدین پیدا سوي وو او دغو سرچینې د چا له خوا نه وې څنګه وې. دا یو بیل مسله ده، یو څوک د دا نه تړي. نه دي د یو چا دومره ایمان کمزوری کېږي، نه د افغانانو نه د هغو خلکو علماو عقیدې دومره کمزوري دي چې خدای مه کړه دوی د امارت په یوه ناسمه پرېکړه باندې خپل دین پرېږدي. یو څوک د خپل دین دومره هم خپل ایمان دی دومره هم نه کمزوری کوي چې د امارت په یوه پرېکړه د دوی له اسلام سره په ټکر کې راځي. دا د جمهوریت برکتونه وو او دا زه نه وایم، دا شمس پکتیاوال ویلي دي چې په کابل کې 15,000 ملحدین چې حتی د په یو مجلس کې ویل په یو لایف کې ویل چې زه په یو مجلس کې ناست وم چې د جمهوریت ډېر غټ وزیران ناست او ټول د شرابو په نشه کې موږ دود وو په موجودیت د برمل چې دوی ما ته وویل چې ته کوشش وکړه دا کوشش ما باندې کوه چې ته د اسلام په خلاف باندې یوه خبره وکړه یا ته هم اسلام پرېږده. خو ما ورته وویل چې انډیوالي مو په خپل ځای باندې خو زه کله هم اسلام نه پرېږدم او نه به خپل عقیده پرېږدم. دا رب د دې سره مه ورکوي. پاته سو نیوکه، دا نیوکه د ټولو افغانانو حق ده، د علماو حق ده، د مدني فعالانو حق ده، د جمهوریتي حق ده، د اماراتي حق ده. هغه د دې لپاره چې ما ته مېلمانه راغلو مهرباني تاسې خبرې وکړئ. زه یو خبره غواړم سالاره درته اوس سختو سوالونو یې داسې ځان وایسته. ګوره زه د دې سوالو جواب زه نه لرم. زه نه د مکتب جواب لرم نه یې درکولی شم ځکه مکتب بنده دا چې بنده خو بنده موږ هم ګورو. دا ستونزه د دې ته جواب نشته. کار څوک جواب لري لاجیک چې راځي ممکن دې سوال جواب او خلاصيږي نه هغه سالاره خلاصيږي والله که د خلاص که د طالبانو په حکومت کې د خلاص مکتب چېرته د جنوب ولیده. زه یو سوال تا نه کوم آصف خان، فرق که دا مکتبونه خلاص کی ته بیا هم د امارت سره ستونزه لرې؟ ګوره که ته ما ته وایې چې ته بیخي په طالبانو باندې نقد مه کوه نیوکه مه کوه بیا خلاص چې مکتبونه خلاص کي. ګوره مکتبونه خلاص کي زه به بیا دو سره زما یوه ستونزه نه ده، ما بسته سیټ د ستونزو دوی ته مخ ته ایښی ده چې هغه کې زما له بیرغه نیولی تر سروده، له سرودو نه نیولی تر مشرانو پورې مې تر نورو مسایلو پورې مې تر قانونه پورې تر شایسته سالاري پورې او تر ټولو لومړیتوب. زه همیش دا خبره کوم ستونزو کې هم موږ لومړیتوبونه لرو. اوس که مثلا زه په کور کې وږی یم، زه باید اول خپل د خېټې غمه وخورم که زه ځان ته اول زر بوټان واخله، خو طبیعي خبره ده زه باید خېټه موړ کړم چې مړ نسم بیا به د بوټانو غم زه وروسته کوم. نو اوس د طالبانو کې چې کومه ستونزه فی الحال ده هغه تر ټولو غټه ستونزه د مکتب ده. بیا د مکتب نه وروسته بیا مثلا زمونږ د ځوانانو د سیاست سالارۍ پر بنیاد باندې د خلکو ټاکنه ده. دا مسلې ورو ورو دلته خو نو یوه خبره نه ده. طالب چېرته د یوازې د مکتب او د پوهنتون موضوع ده. اوس دومره ستونزې چې دا اوس په دې سیسټم کې دي خپله طالب مشرانو نه پوښتنه وکړئ
هغه 15 تنه مشران درته نه ښیم هغه چې په بیخي پورته ځي کېناستي لاندې چې دي همدغه ښاغلي عباس تانکزي سره ته کښېنه ورسره وغږېږه چې دا به درته د څومره مشکلاتو نه ووایي درته زه خو د مشرانو سره ځینو سره دلته موږ په سپیسونو کې دوی خبرې اورو د دوی هغه پوسټونه هم ګورو سره له دې چې نه غواړي داسې یو خبره وکړي خو مجبوره دي چې ځینې لیکنې د ولس دپاره وکړي ځینې پوسټونه په دې خاطر وکړي چې تر څو پورې دوی د حد اقل که د ولس په وړاندې ملامت دي په خپل ځای خو د خدای په وړاندې خو ځان باید ملامت نه کړي مننه نو پیدا ته مېلمانه دې لاړه پیدا مېلمانه لاړو ما فقط دا خبره کوله دا د مېلمانو که هغه سخت سوال نه ځان وایست آرام چک نه ولا مېلمانه راغلل هلته په وره کې ولاړو مل ډېره بده ده چې بیا خدای مه کړه سړی بې احترامه ښکاري که نه هغه مایک مې بند کړو راغلم پوښتنه مې سره وکړه نو خبر ده چل د هر څه پرېکړې چې په دې جغرافیه باندې کېږي او هغه پرېکړې عقیدوي پرېکړې وي نو په دغه باندې موږ علما کرام لرو سالار صاحب محترمه له هغو نه مو دا هیله ده چې دوی باید په خپل منځ کې غونډې جوړې کړي یو له بل سره مشورې شریک کړي تر څو دغه ته د حل لاره جوړه کړي همدا په دې باندې باید موږ ربط ورنه کړو چې ملحدین دې هم راجګېږي هغه الحد پرسته خلک دې هم راجګېږي او دوی دې راجګېږي د افغانستان په مسلو باندې دې بحث کوي که څوک یو مسلمان وي مؤمن وي د افغانستان لپاره ژمن پاتې شوی وي نو که د هغه غږ واورېدل سي هم بده نه ده او غږ یې هم باید واورېدل سي پاتې شو داسې اشخاص چې دوی پرته له دې نه چې دوی د مکتب مثلا نه وه په جمهوریت کې خو د بیان ازادي هم وه په جمهوریت کې رسنۍ هم وي په جمهوریت کې هغه څه چې دوی غوښتل دیموکراسي ټوله موجوده دوی بیا هم دین پرېښی و نو هغه خپله د دوی پورې ربط لري اوس هم داسې اوازې دي یا داسې ویډیوګانې موږ ته مخې ته راځي موږ په چا باندې تهمت نه لګوو چې اکثریت هغه ځوانان چې به همدغه جمهوریت کې کار کوو بعضې به یې در وښیم اکثریت به یې نه در وښیم دوی د ملحدینو کیسونه اچولي دي د ملحدیت کیسونه اچولي تر څو هلته اسناد واخلي نو خلکو ته خپل ایمانونه دومره ارزښت نه لري خوا مې په دې در باندې بدېږي فدا چې ته راځې د ولس په سرنوشت خبرې کوې تا خبرې وګوره په څه شي باندې ته ګډ یې لږ زر خپل د خبرو ته متوجه او ماته هم په دې باندې فکر وکړه چې دا شته په امریکا او په اروپا کې ټول افغانانو فکر وکړه ټول ملحدان شول نه ما ټول نه دي مسلمانان دي د هغوی حقونه ولې نه ورکړي یو تعداد نه یو تعداد نه زه پوهېږم چې ته هدف د ماته نه دا ته مې هدف نه ده خبرونه هدف څه ده زه پوهېږم موږ آیا ته ملحد یې ما ته ویلي دي ته ولې په ځان بد لګوې ګوره په ځان یې بد نه لګوم په ځان بد نه لګوم زه تا ته خبره کوم د غره په غره کې ځای نه وي نو ما خو تا ته څه نه دي ویلي ځواک صاحب محترمه تا غوسه کېږي ګوره فدا شنه غوږ ونیسه یو دقیقه زه یو خبره درته کوم بعضې پرېږده ټول افغانان چې په دې غرب کې دا ټول ملحدان نه زه ډېر په غرب کې ډېر غیرتي ځوانان زه وینم په غرب کې داسې ځوانان دي چې دوی د امارت څخه ملاتړ کوي په غرب کې زه داسې ځوانان وینم چې هغه مقتداره طالبان دي زما خبره ځوانانو به نه لګېږي نه چې غرب د ځوانانو خبره ده سمه ده زما خبره خو خلاصه سي که نه زما ستا بحث په څه شي باندې ده د افغانستان په ولسونو باندې ده که په امریکا کې په ملحدانو نه مخکې تاسې یادونه وکړله چې یو چا دین دی ملا له عمله پرېښی ده دین یې د طالبانو د پرېکړې له عمله پرېږده زه یو بله پوښتنه کوم مهرباني وکړه په ایران کې د خلکو په اړوند ستا څه نظر ده چې د هغه دا د سني او د شیعه بحث پرېږده هسې یو پوښتنه درنه کوم ټول پوښتنه درنه کوم چې آیا په ایران کې خلک اوس اکثریت مسلمانان دي که دین نه اوښتي دي زه د ایران په خلکو باندې نه غواړم بحث وکړم هغه د هغو پورې ربط لري زه ولې د په هغو باندې بحث وکړم سمه ده بحث نه غواړم بحث په هغو باندې زه په خپله ټولنه په خپله جغرافیه خو خیر ما خبرې ته پرېږده خپلو وګړو باندې غواړم بحث وکړم مهرباني ګوره ملګری زه تا سره بحث په دې نه لرم چې زه تا سره د ایران د خلکو په اړوند دا بحث وکړم چې ودرېږه دا اخوا یا دې خوا بحث مې په څه شي دی در سره زه د افراطیت په اړوند غواړم در سره خبرې وکړم چې افراطیت انسان کوم خواته بیایي په ایران کې د دغه ډول اخوندي سیستم له وجې د دغه افراطیت له وجې خلکو خپل دینونه پرېښودل خلکو خپل عقیدې پرېښودلې که تاسو غواړئ چې زه یوه ورځ ایراني ملګرو ته مې زه زنګونه وهم چې په ترکیه کې د 1 نه 2 نه 3 نه 4 نه 5 نه په 20 به درته زه پیدا کړم را به یې ولم او دلته په دې باندې درته وغږېږي چې دوی د اسلام نه ولې متنفره شول دوی ولې دین پرېښی دا خبرې زه درته د لپاره نه کوم چې زه خپل دلته ارګومنټ قوي کړم بلکې ته یو ځل ورسه د ایران په خپله د خلکو په اړوند لږ معلومات وکړه یوه څېړنه وکړه
چې څومره خلکو د افراطیت له وجې د اکسټریمزم له وجې دین پرېښی، ولې له اسلام نه متنفره سوي دي. نن ورځ په افغانستان کې ګوره 4 کاله کېږي چې مکتبونه بند دي. څه فکر کوې چې 4 کاله نور دغسې مکتبونه بند دي؟ هغه ځوان چې د مولانا پښتنو کې ولې د مکتب بند کړی، دا ورته وایي چې در باندې بند کړی، دغسې بند کړی او دلیل مو نه لري. بیا څوک ورته ملامت دي؟ درته وایي چې دا دین دې تا ته مبارکي او دا اسلام دې تا ته مبارکي. زه یې نه غواړم ځکه ته د ما هغه انساني حق چې الله را کړی دی، هغه اقرا چې ما ته خدای ویلي ویې وایه، د هغه حق ته رانه اخلې. خو دا اسلام دې تا ته مبارکي، زه نور نه غواړم دا په ځان باندې تطبیق کړم. فکر نه کړې چې د دې ولس په وړاندې تاسو مسؤل اروپا امریکا کې موږ ټول کفار پرېږده، موږ بیخي ټول کفار. خبرې تکمیل کړه. خلاص فدار شم دومره. زه به یو ځل دا یو سوال سالار صاحب، دا یو خبره وکم، زه به دا دی هغه حسیبه فقط دا یو زه وړه خبره کوم تاسو سره وغږیږي. زه په دې لایف کې د یو قربه په حیث باندې د یو ژورنالیست په حیث باندې ناست یم. تاسو چې با سره کوئ جنگ ته سره مزه کنه بیا لایف در باندې بندوم، تاسو سره وغږیږي، زه خپل مایک درنه تړم، ځکه زه مایک خلاص کم یا تاسو ته نمبر نه درځي. تر اوسه پورې لا جنګ نه ده سوی. ځواک صاحب محترمه، د ایران خلک باسواده دي که نه؟ 100 کې څو فیصده باسواده دي؟ سواد لري که نه لري؟ بالکل باسواده دي. دوی عصري زده کړې له ځان سره لري که دیني زده کړې له ځان سره لري؟ دواړه لري. نو یو څوک چې عصري او دیني زده کړې له ځان سره ولري، په دین کې مطالعه ولري، څنګه هغه کولی شي د یو نظام د پرېکړې له امله دی باید بغاوت وکړي یا د هغه په خلاف باندې جګړه وکړي، دی خپل ایمان ولې پرېږدي؟ آفرین، ښه پوښتنه دې وکړله. د ایران د خلکو په اړوند زه به یو وړوکې غوندې څېړنه ما سره دلته په ګوګل سکالر باندې پروت دی، هغه به زه درته په کاپي کړم، سالار ته یې لېږم، بیا به ته خپله هم لږ زره وګورې. یوه خبره او دویمه خبره چې ولې د عصري ودرې زه درته پرې غږېږم. د ایران د خلکو د ولسونو کرکه له دین نه، له اسلام نه، د اخوندانو له وجې ده. هلته چې کم اسلام کم دین هغو ته ښودل کېږي، هغه اصلي دین نه ده. هلته د یوه ټیکري پر سر باندې یوه میرمنه د ټرین سټیشن کې په وهلو باندې ووژله. دا زما د سوال جواب نه ده ځواک صاحب محترمه. زه یوه خبر درته څنګه جواب درکړم؟ زه یوه خبر کوم. زه دغه د لر او بر ناره یوه ده، لکه کومه چې ته بدرګه کوي یا ټول افغانان به د کوي چې لر او بر یو افغان. صحیح ده. دلته اکثریت هغه ګلخانان دي چې دوی له خپل افغانیت څخه اوښتي دي. صحیح ده. ته هغه ته بد وایې که نه وایې؟ ګورې، بد هېڅ چاته هم څوک باید ونه وایي. ولې ورته بد وایي؟ نه ته د هغو نظریه ردوې که نه ردوې؟ زه نظریه بالکل ردوم، نقد کوم، نظریه ورته ردوم، خو زه به ورته د انسانیت په ژبه ګوره داسې ته د یو چا نظریه په افغانیت باندې صرف ردوې، بیا د هغو خلکو نظریه ولې نه رد کوې چې هغه د اسلام په مقابل کې اوس دا ګلخان چې نن افغانیت نه مني، دا د خپله مفکوره ده، دی بیا کل دی یا دی تاریخ نه پېژني، دی سواد نه لري. آفرین. څنګه یو څوک چې دیني زده کړې له ځان سره ولري، هغه د اسلام یا د هغه د وخت د حاکم د یو پرېکړې له امله دی د دین پرېږدي؟ آیا که ما او تا ته دا دین که یو څوک یو دیني علم له ځان سره لري، څنګه دی په دې هم پوهېږي چې زه په دې شي باندې کافر کېږم؟ ولې په اسلام کې که یو څوک د اسلام په خلاف باندې پرېکړه کوي، د هغه لپاره حل لارې دي. د هغه لپاره حل لارې دي چې ته څنګه باید مثال یا جګړه وکړې یا د هغه وخت حاکم ته باید غږ پورته کړې یا له هغو سره همغږي وکړې. ډېر مسایل دي. ولې یو څوک دین پرېږدي؟ څنګه ښه پوښتنه دې وکړله او څخه مثال پکې ورکړه. تا د کوز وطن د خلکو مثال د هغه د دې خبرې د ثبوت دپاره د هغو مثال دې ورکړه. موږ او تاسو چې کوو هغو دپاره هره ورځ تاریخ وایو، ورته وایي چې تاریخ به مطالعه کوو، خپل ټوله کیسه باندې به سر خلاص کړو، له هغه وروسته تاسو تصمیم ونیسئ چې افغانان یې که پاکستانیان. صحیح ده. اوس راځو د بر وطن د ولسونو په اړه باندې غږېږو چې ښه د موږ او د تاسو په ولسونو کې څومره ولس د دلمانځه په معنا باندې پوهېږي؟ دین پرېږده، معنا باندې وخالي غږېږي. دا د ایران په هکله پوښتنه وکړه او ما پوښتنه اول دا کړې چې آیا هغه خلک سواد لري که نه؟ تا وویل چې نه سواد لري. ملتانه پوښتنه وکړه چې آیا خلک سواد لري؟ تا وویل چې سواد لري.
ګوره که په افغاني باندې دا تهمت لګوي چې افغانان سواد نه لري، تا د ایران د خلکو په حق وویل چې هغوی هم عصري زده کړې لري او هم دیني زده کړې له ځان سره لري، بیا چې یو څوک هم عصري زده کړې له ځان سره لري هم دیني زده کړې له ځان سره لري، څنګه دې له دین نه تېرېدلی شي؟ آفرین. ګوره فداشنه موږ او تاسو به داسې یو بحث کو، یو بل به قانع کو، ولس ته به هغه څه وړاندې کو چې ولس مطمئنه شي چې د چا خبرې دلته منطقي دي. ته ماته دا ووایه چې د ایران ولسونه څومره یې په عصري علومو باندې سمبالي او څومره یې په دیني علومو باندې. دا خو به ما تا اوس پوهېږو چې معلومات ولري. خو زه درته اوس وایم، خو خیر ما خبره ته پرېږده، زه درته وایم لومړی خبره خو دا ده چې د ځمکې پر مخ چې څومره 50 کم زیات اسلامي هیوادونه دي، په دغو ټولو کې د افغانستان پرته په عصري علومو باندې 80 سلنه نه تر 90 سلنه پورې هلته فشار ده، او دیني علوم دومره ډېر زیات خلک نه مدرسو ته ځي، نه دیني علوم باندې پریکټس ډېر کېږي او نه څومره دومره زده کړه کوي. اوس راځو د افغانستان په اړه باندې غږیږو. زه ته د افغانستان ستونزه تر ټولو مهمه ده چې باید په دې موضوع سر خلاص کړو. په 99 سلنه ولس کې دی، دا اوس ما ته یو وړوکی غوندې سروې کوو. زه به د خبره دا یوه خبر کول زه غواړم، دا یوه خبره تا د خبرې په بیا تېرېږي، یعنې ستا په نظر باندې هغه خلک خو تا ملامت کړلو او دیني زده کړې له ځان سره لري، دوی ملامت دي چې دوی دین پرېږدي. اوس خو درته خبره دا کوم، هلته خو بحث هغه به کلیر کړو، بیا په افغانستان ته راسو. مهرباني ته همده باندې درته غږېږم. آفرین. هلته خو ما تا په ولسونو باندې غږېږو، دلته په افغانستان کې بحث د ملایانو ده، بحث د ملایانو ده، د اسلام له ادرسه وچ کلک در باندې چې دا څوک حاکمان دي دو در باندې دا ظلم شروع کړ. هلته خو یو څه ناسک قانون هم ده، هلته خو هغوی وایي چې د اسلام تر څنګ موږ در باندې قانون هم نافظ کړ. په ایران کې قانون نه، هلته خو یو دقیقه زه دغه فدا سره د خبرې کوم، خیر دی زه یو کس سره خبرې کوم، بیا چې پوښتنه یې درلودله بیا رانه وکړئ. ګورئ د ایران قانون چې دا اشنا تا نه زه یوه پوښتنه کوم، هلته اسلامي قانون دی ټول که هلته وضعي قانون هم شته او که نه؟ زه د خپل افغانستان په حق کې له ما نه پوښتنه وکړې، شاید زه به یې جواب هم درکړم. زه مطالعه او نه مناسب بولم چې زه خارجي هیوادو ریفرنسونه د ځان له هیواد سره ورکړم. د ما خپل هیواد عقیدوي هیواد ده او یو اسلامي او افغاني فرهنګ پیژنم، هغه د هغو مسله ده چې هغوی څنګه کوي، د هغو خپل نظام د خپلې پرېکړې دي، ولې تا ریفرنس ورکړو باید ته معلومات پکې ورکړې. خو زه درته در کومه که نه. ګوره موږ او تاسو په افغانستان کې لرو اسلامي او شرعي قانون. کوم چې وضعي قانون انسان په لاس باندې جوړ شوی قانون و، جمهوریت و، د اسلام په رڼا کې هغه تاسو له منځه یوړل. موږ په افغانستان کې اوس یو قانون لرو، هغه اسلامي او شرعي قانون. اوس چې هر څه کېږي، هر ظلم او زیاتۍ کېږي، ادرس هلته څه ده؟ اسلام. خو په ایران کې ډایرکټ اسلام نه ټارګټ کېږي، هلته وضعي قانون هم شته. د ایران قوانین داسې قوانین شته چې هغه د ولس په وړاندې شاید ظالمانه وي، شاید هغه هلته جبر هم کېږي. په کوم داسې په شمالي کوریا کې څرنګه قوانین دي، په ده باندې خو تم خبر یې زم خبر یم. اوس چې کوم ظلم په افغانستان کې د اسلام له ادرسه کېږي، د ملا له ادرسه کېږي، په ده باندې موږ ته غږېږو او بیا د هغه ولس په وړاندې کېږي چې د هغې ولس د علم سطحه پرېږده، چې عصري علوم د نور علوم دي دا پرېږده، د لمانځه په معنا یې خپل نه پوهېږي. ته اوس ما دا ووایه چې دا څومره خطرناکه پرېوځي او څومره د اسلام په ګټه باندې پرېوځي. محترمه تاسې مکمل، زه فقط آخري خبرې کوم، ډېر ملګري راغلي ډېر بد ښکارېږم چې یوازې زه بحث کوم. تاسې خپله مسله دلته حل کړه، تا وویل چې په ایران کې وضعي قانون هم شته، یوازې اسلام نه ټارګټ کېږي. نو چې یوازې د اسلام له وجې نه اسلام نه ټارګټ کېږي یا د اسلام له وجې نه په هغو باندې احکام نه تطبیق کېږي، هغه وضعي قانون د هغو، بیا خلک ولې اسلام پرېږدي؟ ستاسې خبرې ضد و نقیص نه دي سره؟ آفرین. نه دقلته نقطه ده تاسې خپله مسله حل کړله. هلته تا وویل چې وضعي قانون د وضعي قانون عمله په یوه پرېکړې کېږي، بیا خلک ولې اسلام پرېږدي؟ حل دی که موضوع حل ده. د وضعي قانون او د اسلام په افغانستان په ایران کې د دغه مکسچر چې په خلکو باندې نافظ کېږي، څوک یې ادرس ده؟ هلته اخوندان دي، هلته بل نه دي، اخوندان دي هلته. په افغانستان کې ملایان دي. دلته یوه خبره، هلته تا خپله خولو باندې وویل چې هلته اسلامي یوازې اسلامي قوانین نه دي، هلته وضعي قوانین هم دي. نو د وضعي قانون چې په هغو باندې تطبیقېږي، وضعي قانون خو ته تر اسلامي
قانونونه بهتره بولي دي ارزیت لپاره تمامي ارزیت لپاره په افغانستان کې بهتره بولي او ما اکثره د تا لایفونه لیدلې ته وایي چې باید په افغانستان کې وضعي قانون اوسېږي صحیح ده او په دې باندې په نېشنلزم باندې تاسو له علماو سره ډېر بحثونه په باندې کړي دي نو چې وضعي قانون په هغو باندې تطبیق کېږي دا خلک اسلام ولې پرېږدلی اسلام سره ولې په ټکر کې دي تا خپله وویل چې دا خلک له اسلام د وجې نه اسلام پرېږدي ګوره خدا شناخته زما دغه خپل څونه د وړاندې زه درته وایم چې هلته ایران کې د اسلام د قوانینو تر څنګ موږ د وضعي قانون خبره هم کوو خو څوک د وضعي قانون او اسلام د قانون د نافظولو خبره کوي هغه بل څوک نه دي هغه اخوندان دي دا څوک دي په اړه باندې خپل معلومات لري او بیا ولاړ سره معلومات من په افغانستان ملا په لاس کې قرآن او د قرآن په رڼا کې په خلکو باندې هر ډول موضوعاتې کوي چې سبا ورځ تاسو د انټرنیټ ضعیف ده څنګه د امکان ولري چې هغه د اسلام نه متنفره نشي حسیب جان انټرنیټ ضعیف ده حسیب انټرنیټ ضعیف ده اما ته 15 دقیقې 15 دقیقې کې د زینو وز د بیرته د سر جان کې ول زمانه دلته در سره مخه خالي خپل کمره بندوم تمام ښه دې باندې سالار جان زنور مایک بندوم سالار جان فقط د اخري خبره د لاندې افغان شور راغلی د هغه ځان سره دیني لري او یو دقه مینه راکړه مینه وطن وروره یو دقه صبر وکم په دې باندې زه غواړم چې افغان شور ورسې دغه دیني علم هم له ځان سره لري او بهتره د ځان لپاره ګڼم چې دی بحث په دې شي باندې ورسره وکړي خو فقط که یو څوک په چا باندې وضعي قانون تطبیق کوي نو ولې خلک اسلام پرېږدي آیا که دوی مشکل له وضعي قانون سره لري نو بیا دوی کولی شي د وضعي قانون په خلاف باندې په آی سی سی کې لکه انټرنیشنل کرمینل کوډ ده یا دغسې نور دي یا سیاسي بغاوتونه وکړي ولې یو څوک اسلام پرېږدي فقط په دې خبره باندې بیا دوی دواړه بحث سره وکړي دا نورو ملګرو ته لږ نوبت ورکړه او بهتره که داسې سالار صاحب ما ښکته کوې زه به کوم څه مشکل نشته ټولو نه یو دوه دقیقې وخت واخله بیا لایف لږ کوچنی کړه چې فقط 3 یا 4 نفره بحث سره وکړي بیا هغه بحث نه یو څه زده کېږم او دلته که بیا بیرته نوبت یو بل ته رسېږي او موږ بل چا ته نوبت نه ورکوو اخوا بدی کېږي چې مثلا زه خو په دې لایف کې ناست یم ولې ما ته نوبت نه راکول کېږي نو لږ بحث بیا وروسته کوچنی کې ښه به وي مننه نو مور نازولی ته نمبر ستا ده ته غواړې د آصف نه په سوالونه وکړي که نه دنه زه صرف یو څو پوښتنې کوم پوه شو انشاءالله زه به بیا نور ملګرو ته وخت ورکړم بیا به دی راشي دا چې دی بیرته راوګرځېږي هغې وخت کې به ته ورنه وکړې صحیح ده نازولی وروره زه فدا محمد سالار صاحب زه یوه خبره کوم د فدا صاحب په خبرو کې خبرو اضافه کوم دا د مونږ والا چې هندوستان ته لاړ شي ډګري چې واخلي دوی ولې بیا ملحدیت ته کار کوي ولې له اسلام نه تښتي چې چا په ډګري په هغه کې واخیستله په هندوستان کې واخیستله بیا د هغه د اسلام دښمن سي پوه شو بیا وطن وای خالي وطن وای او اسلام چې څه کېږي دی اسلام غم نه اسلام توهین کوي او اصحابه توهین کوي هر څه هغه کوي زه دغه نه یو پوښتنه ترې وکړه ما ډېر لیدلي چا چې په هندوستان کې ډګري اخیستې ده هغه بیا اسلام ته کرزی صاحب هم ملحد دغه هم په هندوستان کې ډګري اخیستی مبارک دی ډېر کم دي چې وطن ته اسلام ته کار کوي ډېر کم دي چې چا ډګري واخیسته په والله بالله که تېنه بیا خیر ویسي بیا اسلام الله که تېنه خیر ویسي په هندوستان کې چې چا ډګري واخیسته په والله که تېنه بیا دلته کوشش ستانکزي صاحب عباس ستانکزی چې دی هغه هم ګوره بیا کوشش بیا بلې خوا ته وړي خبره بیا کوشش کوي چې دا خبره په عموم کې ټولو پر ربط ورکړي احمدزی صاحب مننه دا نور ملګري دې ملي وغږېږي بیا لایف را کوچنی کوي یو سوال ټول د صحت په جامه کې اوسېږئ اول تاسې باس کوئ عموما په وطن باندې به باس وکړو د طالبانو د حکومت 4 کاله تېرې کېږي وجدانن ایمانن فدا محمد تا ته م وایم دا نورو ملګرو ته م وایاست که د طالب طرفداري کوي که څوک د جمهوریت طرفداري کوي فکر وکړئ زه جمهوریتی وم مخکې اما اوس قدرت را سره نشته اوس په کور باندې ناست یم هېڅ شی هم نه یم صحیح ده خو ایمانن وجدانن 4 کاله تېر شول دغه د 4 کاله سبا بل سبا پوره کېږي د وطن ځوانان مې ټول تعلیم غواړي خویندې مې تعلیم غواړي
وجدانا ایمانا اوس په ډیر بې شرمي نه چې یو نالوسته یا لوسته ځوان هم راځي د داسې یو جاهله حکومت نه طرفداري کوي. دا ستا وجدان مني چې ته اوس هم د دغه 4 کاله په 4 کاله کې ته جاهله ته روانې کار کوې، وطن دې ټول مخ په جهالت باندې روان دی، ځوانان درنه تښتي، اقتصاد یې ورځ تر بلې خرابېږي. ایمانا وجدانا تاسې ووایاست چې تاسې اوس په دې باندې خوشحاله اوسېږئ چې دا خلک د 20 کاله خبره مو وکړه. تاسې مخکې یادونه وکړه ما په جمهوریت کې کار وکړ نه. آیا د تا لپاره د شرم ځای نه و چې امریکایان اشغال په افغانستان کې کړی و او د خلکو کورو ته به ننوتل، د تا د ایمان او وجدان دا اجازه څنګه درکوله چې تا بیا توپک غاړې ته اچولی و دغو خلکو سره په یو صف کې کار کوو؟ تا ته د شرم ځای نه و، د خجالت ځای نه و؟ جواب در کوم اوس وکشه. ما ته دا د شرم ځای نه، ما ته هغه وخت د شرم ځای و چې ملا محمد عمر وتښتېده د اسامه دپاره امریکا ته وویل چې راشه. ما ته دا د شرم ځای ستا په نظر باندې ډېر هوښیار یې که عباس تانکزی، ته ډېر هوښیار یې که ملا محمد عمر. یوه دقیقه صبر وکړه. عباس تانکزي خبره ځان ته ده، ته د خپل سوال جواب ما ته راکړه. ته ډېر هوښیار یې. ما زه تا نه دا سوال کوم چې هغه را تښتېږي د خپل امارات نه خبرې. ګوره اول خو دا خبره قطعا غلطه ده. څوک دې دا نه وایي چې عباس تانکزی له افغانستانه تښتېدلی دی. ښه له جیب نه د تاسې بل کار شته نه. عموم کې د تاسې همدا پروپاګند دا شی ټول عمر مو دا کار ده، ځکه تاسې حق هم د دې لري. او یوه دقیقه د تاسې پلار څه کار کاوه په افغانستان کې په جمهوریت کې؟ زما پلار د تا پلار کومندان د اربکیانو و؟ نه مشاور د ارشد سلاکار د اشرف غني. د تا پلار د طالبانو د اربکیانو کومندان نه و؟ نه مې ترو پلار مې ارشد سلاکار د اشرف غني و، د کرزي ارشد سلاکار د اشرف غني و کومندان. ټیک اوس زه دې پېژنم چې تا پلار څه کاره و، تا پلار کوم کارونه کړي دي، تا تر کوم کارونه کړي دي. د سوچ مه کوه، د سوشل میډیا ته موږ راغلي او موږ څوک نه پېژنو. فدا صاحب د دغه کیسه چې دلته په سوشل میډیا کې زه اوس درته وکړم، قسم دې په خدای په مخ به یې ناړې ورته وکړې د پلار او د ترې د ظلمونو. دا خلک راجګېږي بیا د افغانستان د تا لپاره د شرم ځای نه ده. یو که بحث کوي سیاسي بحث وکړه، په انسانیت بحث وکړه چې په انسانیت جواب درکم. چې بېجایه خیر بیرته مې درته راجګ کو جنجال ما سره کوي، په ارامه باندې سره وغږېږئ. ګورې زه درېمګړی یم، که چېرته ما دغلته خوله خلاصه کړه بیا خو د ما نه یو تمه ته لا یې په اوږده یې پرېږدې، لا حسیب سره نن خبرې وکړو پرېږده بیا بل بحث کوي. خیر مینه او وطن اشنا بخښه کوه بیا یې کته کړې. دا وروره بدماشان دي، موږ یې مخه نه وینو. بس خیر ده بخښه کوه وروره. زه ته اعلان دې کېنه چې دغه حسیب او افغان شو فدا سره وغږېږي. فهیمه ته غواړې پاتې شي په دې لایف کې؟ یو خبره کوله سالار وروره. اول خو سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته، لاندې اورېدونکو ته او دلته ټولو ورونو ته. د احمدزي ورور ویل چې هر هغه چا چې په هندوستان کې مکتب ویلی هغه ملحد کېږي. اول خو دا مطلق زه رد کوم، داسې نه ده. دویمه خبر دا ده هر هغه چا چې په پاکستان کې مدرسه ویلې ده هغه افغانستان وران کړی دی، په افغانستان کې خلک وژلي دي، په افغانستان کې د مکتب مخه بنده کړې ده، په افغانستان کې د الهي دین مخه یې نیولې ده چې قرآن او حدیث ته خرافات راوړي دي، سیفیزم یې راوړی دی، بریالویزم یې راوړی دی، او داسې پسې راتېر شوي نور ډېر داسې شیان دي چې هغه مطلق د سپېڅلي دین اسلام خلاف کار دی. بله هدف دا د سالار وروره که په دې باندې موږ بحث کوو چې هلته چې څوک لاړ شي داسې او دلته څوک لاړ شي داسې، دا فکر کومه د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده دا اوس چې په افغانستان کې د افغانو خویندو په مخ باندې ګورې دغه سحاق صاحب راغی یو دیني عالم دی، تاسو دنه پوښتنه ورکړئ او قسم ورته ورکړئ چې آیا په قرآن، په حدیث، په فقه، په شریعت په دې کې د خویندو تعلیم ناروا دی که روا دی؟ دی به درته بالکل وایي چې دا روا دی. نو بیا ملا صاحب هیبت الله یا نور طالب مشرانو ولې دا بند کړی دی؟ په کوم روایت یې بند کړی دی؟ ګوره دا خو پوښتنه ده، دا خو څه موږ بحث وکړو. نړۍ مننه د تا نظر مو واخیست په همدې باندې او موږ مخته بحث وکړو. دغه بل ملګری پښتون ورکه پورته خبرې کوي، تا خو په کوم بله پوښتنه نه یې فهیم صاحب محترمه؟
پوښتنې خو ډېرې دي خو خیر تاسو بحث وکړئ البته یو طرفه قضاوت خیر هیله کوم مننه کوم دغه پښتون ورډیم خبرې وکړي نور تاسو ته ښه خبرونه فدا ټول دوستان ته ښه خبرونه درته وګم مننه پښتون یار ډېر زیاته مننه نو زه دغه د تامیانو ولسمشر نوبت ورته بیا بلای تا کوچنی کې دا تامیان ولسمشر باندې درته موډریټر کما ته مې موډریټر کړای پیدا او دا مور نازولای به موډریټر کما چې کبیا مو جنگ سره راتو کزه نم وم کوم یو بل سره کتاو جګو چې بیا په عزت کې سره کتاوي جګوي مزه وکړه ته کې ګفت افغان شو ته مې موډریټر کړې ځکه چې دغلته د ما موډریټران لګ بسوره دي چې کله کله خبره خرابې ښه ته مې موډریټر کې مور نازولې ته مې موډریټر کړې مننه تامیان ولسمشر ته مې موډریټر کړې زه فقط دغه یو څو پوښتنې دنه لرم پوه شوې دنه چې آیا د اسلام سره مشکل لري که طالبانو سره لري لومړی بیا چې له طالبانو نه کوم کار وشي دی مستقیم راځي دی په اسلام پسې ولې تړي ځکه د اسلام یو چا پسې موږ سره خولی نه شو دومره اوس لایف کې تازه د خبره وکړه زه دا پوښتنه ما سره نه وه خو اوس یې کومه چې دی وایي چې له اسلام نه خلک وځي له اسلام نه د خلکو زړه توریږي دی ځان یادوي که خلک یادوي یعنې خپله په اسلام بې باوره ده که نه دی د خلکو پوه شوې رایه دلته راخلي موږ ته یې کوي د خلکو خبره کوي چې خلک له اسلامه زړه توروي بله پوښتنه زه دا کوم 3 پوښتنې شي خوښه یې که یو تې وکړم که ټولو جواب یو ځای ورکوي ما ته یو رقم ده دا ټولې تې نه وکړه بس چې دا آنلاین شو موږ به همدغه اول به د تا پوښتنو ته جوابونه ورکړي بیا به دوی بحث وکړي نه زه باید دغلته وم ما دا دلته شته ده زه مستقیم کوم مستقیم زه تې کوم بله خبره دا ده پوه شوې آیا ته تا سره مې خبره وکړه زما پوښتنه دی اخوا دې وکړه وبخښه ډېره بخښه دي بل سیستم ته واړوه تر څو ټول په یو هغه باندې راسو بهتره به وي 15 کسانې که احمدزی جانه ته کومې خبرې کول غواړې که لاندې ښکته کېږې دا ورور زه یو 2-3 خبرې کوم نور کته کېږم زه دغومره وایم د سارا په نامه دغه د سارا په نامه به چې کومه نجلۍ د آصف ځواک ته ګفټ کوي دغه سارا څوک ده پوهېږئ تاسو پېژنئ څوک ده دا په خپلو لایفو کې وایي چې زه مسلمانه نه یم زه سیکولریزم ته کار کوم او حسیب هم سیکولریزم ته کار کوي پوه شوې نو تاسو نور خپله درخواست کوئ زه نور څه نه وایم زه کته کېږم تاسو ته ښه لایف دا څنګه چینج کېږي پیدا دغه شی خو نه کې راځي دغه هغه ته ولاړ شه څه نومېږي یوه دقیقه زه ته صبر حیات خانه څلور داسې دا هم زه کوم انشاءالله زه کوشش کوم زه سم کوم سالار صاحب اورم کې کولای شي دا ما چې بل څه نه کولای کوچنی کولای شم خو دلته دا اپشن نشته ګوره ما سره دا اپشن دی ګوره یو دا اپشن ده یو دا اپشن ده ښه نه اول سکرین کوچنی ده ښه اول زه خپل سکرین غټ کما او خپل سکرین غټ کا ښه اوس ما سره دا اپشن دی ګوره دا را سره ده وسمېږي ته کله خپل سکرین هغه کې بیا سمېږي دا را سره ده بس همداسې هم صحیح ده همداسې هم دا را سره ده ما یې خوروه دا همدا صحیح ده بس صحیح همداسې بیخي صحیح ده کولای شي که خپله کیمره خلاص کړي لونګي نه وروره تم کیمره خلاص کړي او که زه په بل ځای کې یم چې تاسو هر چا خبرې کولې زه به د هغې کیمره غټوم نه همداسې صحیح ده همداسې صحیح ده ځکه ټولو په یو هغه کې راسو بهتره ده همداسې صحیح ده بہت هم داسې همغه پرېږده افغان شو وروره مهرباني ښه راغلاست ته وایو الله دې وکړي چې روغ و جوړ صحتمن اوسې موضوع خو دې مخکې غالبا ګمان کوم اورېدلې به دې مې په دې لایف کې موجود هم وي نو د ایران په هکله باندې بحث روانو نو دلته که یو څوک غلطه پرېکړه کوي یا هم یو نظام یا حکومت غلطه پرېکړه کوي او هغه که وضعي وي که اسلامي پرېکړې وي نو دلته داسې بحث وسو چې خلک اسلام پرېږدي له اسلام نه لرېوالی اختیاروي آیا په دې کې د اسلام غلطي ده که د افرادو غلطي ده او که یو څوک اسلام نعوذ بالله که یو څوک د یو پرېکړې له امله دین پرېږدي هغه شخص په اسلام کې څه ویل کېږي د هغه لپاره کوم احکام دي مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوږو ورونو مسلمانانو
خدای دې وکړي چې حسیب خان ځواک نټ خلاص نسی او لایف پرې نږدي. هیڅ کله هم دې نه غوښته چې ما سره مخامخ سي. په یو لایف کې مې ډېر په سختیو د سپکو سپورو نه